الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لسورة البقرة نمنا فزائل أغبان شيو أو بياد أولني بينزا آياتونو ترجمة وتفسير مشي والحمد لله. لسورة بقرة باولا كي د قرآن کریم تذکره شوی و چې قرآن کې هیڅ شک نشتی دا کامل کتاب دی او دا هدایت دی د پاره د متقیانو. نو دلته دوه خبرې، یو دا انسان چې کله قرآن کریم شروع کی او سوره بقره په اولنی سورتونو کې راځي نو تا ته الله دا خبره په اوله کې وکړي چې دا کوم کتاب چې تا راغستی او ته لولي ته زده کې ته بیانې په دې کې ګوره هېڅ شک نشتی. دویمه دا چې دې کې هدایت دی خو د پرهیزګارو خلکو دپاره. نو دا خبره پکې دننه پرته ده که تقوا ده پکې وه نو د دې قرآن نه به فایده والي او په دې ورته الله نیغه لار وښیي. دا خبره تا ته په اوله کې وکړه نو چې دا دوه خبرې ستا ذهن کې یو چې ته دا کوم کتاب لولي در الله له طرف نه دی یقیني په دې کې شک نشتی. دویم دا که تقوا ده پکې وه نو د دې کتاب نه به فایده واخلي. بیا د هغې نه به د الله د مؤمنانو صفات ذکر کړو. نو دا مسله یاده ساتئ، د قرآن منل او نه منل په دې باب کې خلک درې قسمه دي، څلورمې نشتي. یو صفا مؤمنان چې هغوی مني د هغوی تذکره وشوه، د هغوی صفات هم بیان شو. بیا صفا کافران چې هغه ته انکار کوي نو په دې پسې بیا د هغوی بحث ده. او درېیمه ډله منافقان چې ظاهره کې مني او د زړه نه یې نه مني. د درې قسمه خلک دي، صفا مؤمنان، صفا کافران، منافقان. څلورمه ډله بله نشته. او دا خلک به لازم دې درې ډلو ته تقسیمیږي. یعنې داسې کیدی نشي چې څوک وایي چې یاره بس دا خلک ټول په صحیح لار دی او هر یو هدف ته ځان رسوي او خلک مه چیړه. دا موږ وایو چې دا تقسیم به لازم کیږي. څنګه ټول یو شان دي؟ الله وایي دې کتاب کې هیڅ شک نشتی، دا الله له طرف نه دی. ټول یې مني؟ ټول خو یې نه مني، نو څنګه ټول خلک یو شان کې؟ نو بعضې مني خصفا، بعضې خصفا نه مني او بعض دوو لارو باندې روان دي. ظاهره کې وایي موږ یې منو او زړه کې وایي موږ یې نه منو. دا منافقان دي. نو د مؤمنانو باس خو شو پرون، اوس به د کافرانو باس کیږي، بیا به ورپسې د منافقانو باس کیږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الذین کفروا یقینا کسان چې کفر کړی دی سواء علیهم برابر د پاغوی باندې اانذرتهم ام لم تنذرهم که یره ورکې ته دوی لره یا یره نه ورکې دوی لره لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي. کافران اوس دلته د کافرانو بحث کېږي پرې دوو ایتونو کې. اصل کې کفر په عربۍ ژبه کې وایي د یو شي پټولو ته. اصل کې کفر په عربۍ ژبه کې وایي د یو شي پټولو ته. ځکه عرب وایي شپې ته لیل کافر، شپه کافره ده. ولې؟ ځکه چې دا پټۍ څه رڼا لره. او دغه شان چې کوم سړی ذمهداره کوي نو هغه ته هم عربۍ کې مضارع ته هم کافر ویل کېږي، ځکه چې دی دانې پټوي د ځمکې لاندې. دا لغوي کافر دی، دغه کافر نه دی، هغه جهنم ته چې وځي. یعنې عربۍ ژبه کې کفر څه مطلب دی؟ یو شی پټول. ښه نو دې کافرانو ته کافر ولې ویل کېږي؟ ځکه چې دوی ایمان پټ کړی دی، ایمان یې پټ کړی دی، کفر یې راښکاره کړی دی، انکار یې کړی د الله نه، الله د رسول نه کتابونه، ځکه دوی ته کافران ویل کېږي. ان الذين كفروا یقینا هغه کسان چې کفر یې کړی دی برابر ده، سواء برابر ده په دوی باندې
انذرتهم که ته یری دوی ام لم تنذرهم که ته نه یری دوی لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي. دلته د کافرانو نه مراد هغه کافران دي چې هغه زدیان عنادیان دي. ولې که چېرته ټول کافران ترې مراد شي نو ډېرو کافرانو خو ایمان راوړی دی او الله وایي دوی ایمان نه راوړي. نو دلته هغه کافران مراد دي چې هغه متکبر دي، زدیان دي، عنادیان دي. او بل هغه کافران چې د الله په علم کې شتي چې دوی ایمان نه راوړي. نو چې ایمان نه راوړي که ته وله یره ورکې او که ته وله یره نه ورکې دوی ایمان نه راوړي. لکه ګوره قرآن کې الله دا خبره ذکر کړې د سورة یونس کې ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. د کومو په باره کې چې د الله فیصله شوې ده تقدیر په کتاب کې چې دا خلک به په کفر باندې مري او الله ته پته ده، الله وایي دوی ایمان نه راوړي که هر قسمه نښه ورته ته وښیې او که هره خبره ورته وښیې دوی نه مني. نو دا هغه خلک نه مني چې رب العالمین ته پته ده چې دا زدیان عنادیان دي، دوی به په دغه کفر باندې مري. نو دلته مراد هغه کافران دي یا هغه کفر دی چې هغې ته عنادي کفر ویلی کېږي. کفر په دوه قسمه دی، یو د جهل د لاسه کفر دی، د جهل د لاسه ناپوهۍ د لاسه، نو دې کیدی شي ایمان راوړي. او یو د زد او د عناد د لاسه کافر دی، یعنې خو ته پته ده خو یې نه منم. نو داسې سړي ته یره ورکول فایده نه ورکوي. دا زموږ په دې مسلمانانو کې هم داسې دي. بېدینه دوه قسمه دي، یو هغه بېدینه چې هغه جاهل دی، پوهه نه دی. نو دته که ته نصیحت وکړې وعظ ورته وکړې نو کیدی شي چې راواپس شي. دویم هغه بېدینه دی چې هغه ښه پوهه دی خو د ضد او د عناد د لاسه والعیاذ بالله د دین سره یې نه لګي، دیندارۍ سره یې نه لګي، نو د ده راوړېده مشکل دی. هدایت ته مشکل الا دا که الله اسانه کړي او الله ورته زړه کې څه واچوي جدا خبره. نو دلته مراد کم کافران دي؟ زدیان او عنادیان. بله خبره ګوره دا یاده کوي الله وی که ته یری او که ته نه یری دوی ایمان نه راوړي. الله ګوره پیغمبر منع کړی نه دی چې ته به یری نه، یعنې الله ورته داسې ویلی شو چې مې یروه سره یره مه ورکوه. نه وي که ته یری که ته نه یری دوی ایمان نه راوړي. دې نه فایده راووته چې د عالم او د داعي کار دا دی چې دی به همیشه دین بیانوي. او څوک ته فایده الي نه الي هغه الله پوه شو دا خلک پوه شه خو دی به خپل کار کوي. بله دا چې پیغمبر ته اوس څه پته ده چې دا سړی په مستقبل کې ایمان راوړي که نه راوړي. نو دې کې پټه دا مسله پرته ده، ډېره پټه چې جوور سوچ پکې وکړي چې پیغمبر سره علم الغیب نشته. ځکه که پیغمبر سره د غیب و علم وی خو هغه ته به صفا پته و چې دا سړی ایمان نه راوړي نو بیا به یې نه یرولی. او دا سړی ایمان راوړي دی به یې یرولی. نو پیغمبر سره د غیب و علم نشته. لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي. دا علم د الله سره دی، د الله نه نو بل چا سره دا علم نشته. مستقبل علم صرف الله سره دی. څوک به په مستقبل کې ایمان راوړي څوک به نه راوړي الله ته پته ده. لکه څنګه چې ګوره کور کې بچي نو مور پلار دا وایي چې یاره دا پلانې موږ ته به دی چې لوی شي دی به دینداره یو دا د دوی یو ګماني او هغه حالاتو ته ګوري د هغې مطابق فیصله کوي. نو ټوس خبره د چا سره نشته چې په دې بچو کې به کم یو دیندار او کم یو به بېدینه. نو د مستقبل علم د الله سره بل چا سره نشته. ولې سوال دوی ولې ایمان نه راوړي؟ اوس په دې بل آیت کې جواب ذکر کیږي. وجه دا ده چې هغه اجهزة الاستقبال چې ورته وایي، اجهزة الاستقبال په عربي کې څه ته وایي؟ هغه اندامونه چې ته پرې د یو خبرې استقبال کې هغه دوی سره کار نه کوي او هغه درې اندامونه دي، درې ځایونه دي په بدن کې: سترګې، غوږونه او زړه. سترګې، غوږونه او زړه. په غوږونو باندې ته خبره اوري، په سترګو اینې، په زړه بیا ته سوچ او فکر کې. نو چې دا درې ونه کار نه کوي نو ته به څه پیدا واري د حق نه. دا درې خبرې ډېرې اهمې دي په ټول بدن کې. دا درې لکه اوس موږ دلته ناست یو، تاسو زما خبره پسې اورئ او وینئ او سوچ پسې کوئ. نو چې دې کې یو صحیح کار نه کوو نو ته به فایده والی دې درس نه نشي اخیستی.
او چې بیا درې ونه کار نه کوي نو بیا روان دي. منافقانو باره کې الله ویلي که نه وي ړانده دي او چاړاګان دي او کاڼه دي هغه د دې د لاسه شي. نو ځکه الله اوس ګوره د دوی د دې ضد او د عناد د لاسه دوی له یو سزا ورکړې ده. ختم الله على قلوبهم مهر والد الله په زړونو د دوی وعلى سمعهم او د دوی په غوږونو وعلى أبصارهم غشاوة او د دوی په سترګو باندې ناشنا پردې دي ولهم عذاب عظیم او د دوی دپاره عذاب لوی دی. نو په زړه مهر دی په غوږونو مهر دی او په سترګو پرده ده. حق به څنګه وپېژني؟ سوال آیا دوی سره الله ظلم کړی دی چې داسې ورسره کړي دي؟ نو ولې ورسره داسې کړي دي؟ د دوی د ضد او د عناد د لاسه. رب العالمین څوک منع کوي نه د خپل دین نه، د دوی د ضد او د عناد د لاسه. نو ورسره دا یاده کې یو بار بار یې ویم د رب العالمین په سزاګانو کې لویه سزا دا دی چې یو بنده له ورکوي چې د خپل دین نه منع کړي. نو الله مهر والی دی په زړونو د دوی باندې. په زړونو باندې ګوره کله مهر والی شي، کله پې زنګ راشي او کله ورته ټاله واچولی شي. د درې سزاګانې دي، کله مهري، کله زنګ، کله ټاله. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې دا خبره ذکر کړې ده چې په ګناه پسې ګناه کې په ګناه پسې ګناه کې نو دا زړه بند شي، بند او تک تور شي او بیا پې مهر ووالی شي او زنګ شي. حدیث تاسو به څو څو پیرې اورېدلی، امام ترمذي رحمه الله راوړی دی. وی کله چې یو سړی ګناه وکړي نو په زړه کې یو تور ټکی ولګي فإن تاب ونزع واستعتب سقل قلبه. که چېرته د توبه وویسته د ګناه یې پرېښوده زړه یې پاک شي. وإن زاد زادت او که دی په ګناهونو کې ډېرېږي هغه توروالی ډېرېږي. فذلک الران وی دا هغه زنګ دی کوم چې الله په قرآن کې ذکر کړی دی. نو اوس سوچ کوو چې د کفر ګناه به کېږي، د الله نه منکري، د قرآن نه منکري، د پیغمبر نه، د ده په زړه باندې به څنګه تور والی. الله قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده د سورة النساء کې بل طبع الله علیها بکفرهم. الله وایي ما چې دا مهرونه دوی په دې زړونو والي دي که نه نو دا د دوی د کفر د لاسه. دا سزاګانې دي د الله د طرف نه چې کله یو بنده الله ته پته وي چې دی به کفر غوره کوي او دی به په دې کفر پاتې کېږي، رب العالمین د هغه په زړه باندې د هغه په غوږ باندې مهر ووهه. نو چې په زړه باندې مهر ووالی شو نتیجه سره ووته سوچ نشي کولی په حق کې. خبره ختمه شوه. په غوږونو پړده اورېدی نشي. دغه اورېدنه یم دا ښکاره معنوي چې کوم د اورېدو طاقت ته ختم شو. په سترګو پړده راله حق نه ویني. نو ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. سبحان الله سورة الجاثية کې الله وی وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. الله وی د ده رابشي سورة الجاثية کې وی د ده په غوږ او په زړه مهر دی او الله د ده په سترګو پړده راوستې ده. فمن يهديه من بعد الله نو د الله نه علاوه به دله به څوک هدایت ورکړي. زړه بند شو، غوږ بند شو، سترګې بندې شو، کوم ځای نه به راشي؟ څوک به بیا دله هدایت ورکړي؟ نو دا سزا ده د دوی. بیا دا خبره یاد ساتئ الله وی په دې آیت کې دا کوم آیت چې موږ وایي چې الله رب العزت د دوی په زړونو مهر وهلی دی او په غوږونو وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. عذاب په عربۍ کې چیرې تکلیف ته وایي. خبره به حتی الوسع مختصر کوو. یعنې د کفر ډېر اقسام هم دي، موږ نورو ځایونو کې ذکر کړي دي. زړه ته مې راغلو خو ما خبره مختصر کړو، هغه به ځای په ځای په خپله راځي انشاءالله. زه به درته بیا وایم چې دا د کفر یو قسم دی. لکه دلته موږ سره کوم کفر راغی؟ د ضد او د عناد د لاسه. نور اقسام به م راځي انشاءالله. ولهم عذاب عظیم. عذاب په عربۍ کې تکلیف ته وایي، مشقت ته.
لکه حدیث کې راځي کنه چې سفر د عذاب یو ټوکړه ده، سفر د عذاب ټوکړه ده. څه مطلب؟ د عذاب جهنم ته سړی پرېوتی تکلیف کی، د عذاب تکلیف ته وایي. نو د دوی جهنم ته ورچول دا د دوی تکلیف دی. عظیم، ډیر لوی، ډیر لوی. څومره لوی الله ته پته ده، ډیر لوی عذاب دی. ولې دا دومره لوی عذاب؟ ځکه چې ان الذین کفروا، یقینا کسان چې کفر یې کړی، انکار یې کړی د الله نه، د الله د رسول نه، د الله د کتابونو نه، د آخرت نه، د تقدیر نه، انجام دا دی چې رب العالمین دوی له سزا سخته ورکوي. الله یې ته موږ ټول وساتي. ها، اوس د دې نه بعد د مشرکانو خبره به ذکر کوي. په 14 آیتونو کې به خبره د منافقانو کېږي. ګوره 15 صفات د مؤمنانو بیان شو، د کافرانو خبره خو په 2 آیتونو کې ختمه شو، او د منافقانو به 10 صفات بیانېږي. د کافرانو خبره الله ولې لنډه ختمه کړه؟ ځکه چې ښکاره دي، ډېر تفصیل ته پکې ضرورت نشته، خو به دغه کافران دي. خبره د ټولو نه اوږده د منافقانو چلېږي. دا ټول نه خطرناک خلک دي. وجه دا ده چې د ده باطن یو شان دی او ظاهر بل شان دی. د ده په خوله یو څه دي، په زړه کې بل څه دي. نو دا ډېر خطرناک خلک دي. د ده معلومول ګران دي. سپا مؤمن موږ ته معلوم دی، سپا کافر موږ ته معلوم دی، منافق نه دی معلوم. نو ځکه صفات الله بیانوي، خویونه بیانوي، د دې دپاره چې اندازې ولګي، پته ولګي. بله دا سپا چې کوم کافر دی هغه سپا انکار کوي، خو دا چې کوم کافر دی دا منافق دی الله پورې او مؤمنانو پورې قسمه توبې کوي. د ده کفر ډېر بدتر دی. نو چې ډېر بدتر دی نو خبره بیا د باره کې اوږده وکړه چې په دې ځان پوه وکړي. اصل کې ګوره منافقت مختصر خبره به وکړو. منافقت دې ته وایي چې ظاهر او باطن برابر نه وي. په خوله یو څه دي، په زړه کې بل څه دي، په بدن یو څه دي، دننه زړه کې بل څه دي. بیا دا منافقت په 2 قسمه دی. یو ته ویل کېږي نفاق فی العقیده، په عقیده کې منافقت، او د لوی منافقت ته انسان پې د اسلام نه وځي. عقیده کې منافقت څنګه دی؟ یو سړی په ژبه وایي زه الله منم، او په زړه کې وایي زه نه منم، والعیاذ بالله. دا د عقیدې منافقت دی، او په دې سره انسان کفر ته شي. او په مدینه کې چې کوم منافقانو، نو هغه دا قسمه منافقانو چې هغوی د عقیدې په باب کې منافقانو. په مدینه کې دا منافقت راښکاره شو کله چې الله رب العزت مؤمنانو له عزت ورکو، ملک ورکو، زور ورکو. او کله ډېر راښکاره شو چې کله د بدر په غزا کې رب العالمین مسلمانانو له فتح ورکړه. مسلمانانو له چې کله فتح الله ورکړه د بدر په غزا کې، نو د مسلمانانو یو نوم وچلېدو په دنیا کې، عزت ولا الله ورکو. د دې ځله څه دوی وویرېدو. نو عبدالله ابن ابی ابن سلول چې دا په مدینه کې د منافقانو سردارو، دی د اوس او د خزرج قبیلې په مشرانو کې و. مدینه کې د مشرکانو 2 قبیلې وې، اوس او خزرج، چې انصار ورته ویل کېږي، بیا وروسته اسلام قبول کو اکثرو. نو دی پکې د مشرۍ په تمه پروت و چې ما ته به مشرتیا میلاویږي، او بلکل خبره تقریبا جوړه شوې وه. تقریبا د اوس او د خزرج په دې خبره اتفاق راغلی و چې عبدالله بن ابی بن سلول به د ټولو مشري. دا باچاهي دته میلاوېدو ولا تقریبا په دې کې رسول الله وسلم هجرت وکړو، مدینې ته راغی. چې مدینې ته راغی او ډېرو خلکو اسلام قبول کو، نو د دغه مشرتیا ټوله دړې وړې شوه. د هغې نه د ده په زړه کې حسد پیدا شو او کینه او بغض، او د ده سره چې کوم ملګري وو د هغوی په زړونو کې. خو لا خبره دوی راښکاره کولی نه، وجه دا و چې مسلمانانو سره لا دومره زور نه و، نو څه ضرورت نه و منافقت ته. ګوره مکه کې دا منافقت ولې نه دی راښکاره شوی؟ ځکه چې مکه کې مسلمانان کمزوري وو او کافران زورور وو. نو چې کافران زورور دي، منافقت ته ضرورت نشته. خو مدینه کې چې کله مسلمانان زورور شو، خصوصا د بدر د غزا نه بعد،
او الله هغوی له عزت ورکو، نو بیا دوی دشمنی په دې طریقې سره شروع کړه چې ظاهره کې اسلام قبول کو، په باطن کې دوی کافرانو. د دې لپاره چې مسلمانانو نظام بچ کړي، ځکه چې زورور شو. او دویمه ډلې د منافقانو بله ورا به شي تذکره د هغوی انشاءالله هم دې صورت کې را روانه ده. په یهودو کې منافقان، نو چې راول نه ستاسو په ذهن کې چې د مدینې منافقان دوه قسمه دي، مشرکانو کې منافقان او په یهودو کې منافقان. په یهودو کې یو ډله وه لکه الجد بن قیس، عبدالله بن سبا، لبید بن الاعصم او داسې نور، بشیر بن ابیرق، دا د یهودو منافقان دي. او یو قول دی چې د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا دغه اندازه ده، دا قول اجتهادي دی. وی د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په مدینه کې څه د پاسه 300 منافقانو په سړو کې، څه د پاسه 300 او څه 100 زنانې. دا تقریبا عبدالله بن عباس رضی الله عنهما دا قول ذکر کړی دی. نو اوس الله رب العزت د منافقانو باس کوي. ومن الناس من یقول، او باز د خلکونه هغه څوک دي چې وایي آمنا بالله، من ایمان راوړی دی په الله، وبالیوم الآخر، او په ورځ وروستنۍ، وما هم بمؤمنین، حال دا چې نه دي دوی مؤمنان. يخادعون الله والذين آمنوا، دوی دوکه کوي د الله سره او د هغه کسانو سره چې ایمان یې راوړی دی. وما يخدعون إلا أنفسهم، او دوی دوکه نه ورکوي مګر خپلو ځانونو ته. وما يشعرون، او نه پوهېږي دوی. ومن الناس، الله وی باز د خلکونه، باز د خلکونه د څوک دي؟ الله دې ولې نه وي چې او منافقان څنګه چې مؤمنان صفا خبره وکړه او کافران ذکر کړو، نو دې الله ولې نه وي چې او منافقان دا قسمه خلک دي. ومن الناس، من د تبعید دپاره ده، او بعض خلک، ټول نه، ټول خلک منافقان نه وکړي، بعض د خلکو نه دا وایي. ولې الله نه وایي چې صفا چې منافقان وایي؟ سبحان الله. د دې کې یو فایده پرته ده ذهن ته مې راله، هغه دا رب العالمین د دوی په باره کې داسې خبره وکړه لکه څنګه چې دوی کار کوي. نو دوی خپل حقیقت پټوي او نه راښکاره کوي که نه. رب العالمین د دوی نوم ذکر نه کو، خبره هم د دوی په شان داسې وکړه، د دوی په باره کې داسې وکړه لکه څنګه چې د دوی حال دی. او بعض خلک، او دا هم سړی ویلی شي چې د رب العالمین دومره بدي شي چې ذکر یې نه کړو چې منافقان، خو بعض خلک داسې دي. ومن الناس من یقول، او بعض د خلکو نه هغه څوک دي چې وایي موږ ایمان راوړی دی. موږ د منافقت یو قسم ذکر کوی چې هغه د عقیدې دی. دویم ته ویلی کېږي نفاق فی السلوک والعمل، په عمل کې منافقت، او د دې سره سړی کافر کېږي نه، خو په ډېره لویه ګناه کې واقع کېږي. لکه موږ چې وایو پلانی منافق دی، پلانی منافق دی، زموږ څه مطلب دی چې کافر دی؟ نه، هغه منافقت په عقیده کې نه، هغه په عمل کې. لکه حدیث کې راځي چې چا کې څلور خبرې د خالص منافق دی. مشهور حدیث ته صحیح بخاري کې شته چې څوک دروغ وایي، او چې څوک د لوز خلاف ورزي کوي، او څوک چې امانت کې خیانت کوي، او څوک چې د جنگ په وخت کې کنځلې کوي، او داسې نور هم نښې ذکر شوي. نو دا هغه منافقان دي چې دوی په عمل کې منافقت پروت دی، په عمل کې، عقیده کې نه دی. دلته باز ته کومو منافقانو کېږي چې کوم په عقیده کې منافقان دي. اولنی صفت د هغوی ذکر شو چې دا دروغجن دي. کوم ځای کې دا خبر راځي دا دروغجن دي؟ دوی په خوله وایي موږ مؤمنان یو، د زړه نه لري، دا دروغ شو که نه. اولنی صفت د منافقانو دا شو چې د دوی خبره او د دوی عمل موافق نه وي د یو بل سره،
وی یو څه او کوي بل څه راښکاره کوي یو څه پټوي بل څه راښکاره کړی اسلام دی پټ کړی کفر دی ومن الناس من یقول آمنا بالله وی چې موږ ایمان راوړی دی په الله باندې او په آخرت باندې فایده یاده کوي منافقانو ته د دې خبرې ضرورت وخت په وخت به د خپل ایمان د راوړو یقین دهاني کوله موږ ورو ایمان راوړی دا په خپله دلالت کوي په دې باندې چې دوی شکیان دي دوی په یره کې دي چې یو سړی رښتینی مؤمن نو بار بار به ته خپل ایمان ثابتوي چې ما ایمان راوړی نه دوی به بار بار دا خبره کوله ګورئ رابه شي قرآن کې به ډېرو ځایونو کې موږ ګوره ایمان راوړی دی موږ راوړی دی ایمان موږ خو منو آخرت دوی په خپله هم یریدو داسې نه چې حقیقت هم ښکاره شي نو ځکه به دا خبره بار بار کوله آمنا بالله ایمان څه ته ایمان باره کې پرون خبره شوې وه وما هم بمؤمنین الله وی دوی حقیقت کې مؤمنان نه دي دا خبره م یوازې الله کولی شي بل څوک یې نشي کولی ولې په زړونو باندې الله عالم دی موږ سره د زړونو علم خو نشته رسول صلی الله علیه وسلم ته رب العالمین یو څو منافقان ښولي ټول ورته نه وښولي د هغه یو څو نه علاوه رسول وسلم ته پته نه وه چې کوم منافق دی د زړه نه ته خو ظاهري یو نښه بیانولی شي چې یاره پلاني کې د منافقت دا نښه د دروغ وایي دوکې ورکوي خو ته دا ویلی شي چې دا پلانې د زړه نه منافق دی نشي ویلی دا علم د الله سره دی وما هم بمؤمنین دا حقیقت کې مؤمنان نه دي ولې وی ایمان حقیقي هغه ته ویلی کېږي ما تواطأ علیه القلب واللسان چې زړه او ژبه پکې یو شان شي د دوی زړه یو شان دی او ژبه بل شان دی دویم صفت د دوی بیان شو یخادعون الله والذین آمنوا دوی دوکه ورکوي الله له او مؤمنانو لره اصل کې دا دوکه څه ته وایي څوک چې دوکه ورکوي هغه ښکاره داسې څه کي هغه چاته چاله چې دوکه ورکوي چې پټ کړي چې کوم څه دي هغه د دې خلاف وي دې ته دوکه ورکول دی دا خو موږ ټولو ته پته که نه پته دوکه پېژنې که نه پېژنې یو چاته یو څه ښکاره کول حقیقت بل شان دی لکه یو سړی ته وایي چې زما دې په الله قسم دا شی په دومره دی او دا په دومره او دا داسې حقیقت بل شان دی بیا یې وخندل وایي څنګه مې دوکه کړو دې ته دوکه وایي دوی دوکه ورکوي الله له او مؤمنانو لره خو الله وایي حقیقت کې دوی دوکه ورکوي چا له خپل ځان له وجه دا ده منافقان خو ځان ډېر هوښیار ګڼي هغوی موږ هر طرف راټینګ کړی ځان ته به هوښیار ویم وی موږ هر طرف ته جوړ یو کافرانو سره هم رابطه مضبوطه د مشرکانو سره هم د یهودو نصارو سره هم د مسلمانانو سره هم الله وی دا قمقلان دي اصل کې دوی ځان په دوکه کې اچولی ده ولې الله نه پوهېږي په دې باندې او دا خلک به پوهه نه شي یو ورځ نو دا په اصل کې ځان دوکه کول دي انجام یې بد راووتو یو سړی دا ویلی شي چې صحیح د الله له خو څوک دوکه نه شي ورکولی دا خو یقیني خبره ده خو د ده په ګمان کې دی دوکه ورکوي که نه ورکولی خو نه شي آیا مؤمن لم بالکل دوکه نه شي ورکولی ورکولی شي نو دا فایده یاده کوي که مؤمن له دې دوکه ورکي هغه به وقتي توري څه نه څه فایده به ده ته میلاو شي او که څه نه څه فایده دوی ته څه میلاو شوې ده د مدینې منافقانو ته زه صرف باندې غنیمت کې حصه اخسته نه موږ داسې ویلی شو چې دوی ته د مسلمانانو له چې دوکه ورکړه دوی پکې د دې حده پورې کامیاب شوي وو چې خپل مالونه او وینې په حفاظت کړی وي خیال هم دی که نه ځکه که سپا پته ولګي چې دا پلانی کافر دی نو بیا خو د هغه سره جهاد هم کیدی شي چې د هغې خپله مسله در روانه او دوی خو ځان داسې کړی چې نه موږ مسلمانان یو د مسلمان سره ته څنګه جهاد کوي مسلمان مال او وینه په موږ حرامه ده نو ګوره دا فایده اخیستې خو دا عارضي فایده ده انجام بیا هم د دوی ګډوډ دی دا مطلب دی د دې خبرې
چې اصل کې دوی دوکه ځان له ورکړه. الله له خو بالکل دوکه نشي ورکولی، که مؤمنانو له ورکړه خو څه وخت دپاره یې دوکه کړو که خو انجام بیا هم د دوی ګډوډ راووتو، فایدې ترې وانهغسته. موږ به هله ویلی وی چې د دوی د دوکې ورکول مؤمنانو لره دوی له فایده ورکړه چې کله دوی د دې دوکو دړاکو د لاسه په دنیا کې هم کامیاب شوی وي او په آخرت کې هم کامیاب شوی وي. خو داسې خو نه کېږي. نو دی دویم صفت شو. زه به تپوس کوم دویم صفت څه دی؟ ویې خو څه اولنی صفت دروغ وي، دویم صفت دوکې ورکوي، دریم فی قلوبهم مرض، په زړونو د دوی کې مرض دی، فزادهم الله مرضا، بزیات کو الله مرض د دوی، ولهم عذاب علیم، او دوی د پاره عذاب دردناک دی، بما كانوا یکذبون، په دې چې دوی همیشه دروغ وایي یا همیشه دروغ ویلي دي. نو دریم صفت د دوی والا د دوی په زړونو کې مرض دی. اصل خو د دې منافقت وجه دا ده چې په زړونو کې څه مرض وي. بیا د زړونو مرض دغه نه دی چې د زړه والونه یې خراب شوي دي، یا درزیږي صحیح نه، یا وینه ورته صحیح نه ځي، یا پړسېدلی دی، یا سوری پکې دی. دغه مرضونه نه دي، دې ته معنوي مرضونه وایي. شک پکې پروت دی، منافقت پکې پروت دی. مرض بیا د شهواتو او د شبهاتو دی. د شبهاتو مرض کې د عقیدې په باب کې هغه په دوی کې پروت دی، د شهواتو مرض هم په دوی کې پروت دی. الله رب العزت ګوره سوره احزاب کې به راشي. سوره احزاب کې الله د پیغمبر بیبیانو ته ویلي دي او د پیغمبر لونو ته ویلي دي او د عامو مسلمانانو چې کومې زنانې دي هغوی ته ویلي چې په ځان باندې ګټې ګټې څادرې راواچوئ. او د هغې نه مخکې الله د پیغمبر بیبیانو ته ویلي دي چې تاسو چې خبرې کوئ نو خبرې په داسې انداز کې مه کوئ فیطمع الذي فی قلبه مرض، چې په زړه کې مرض دی د هغه پکې تمه پیدا شي. دلته په زړه کې مرض کم مرض دی؟ شهوت که شبهات؟ شهوت. په دې منافقانو کې دواړه مرضونه پراته وو. دوی کې مرض د شهواتو مو، مرض د شبهاتو مو په زړه کې. او ځکه الله رب العزت سوره احزاب کې دا خبره کړې چې دوی دې په ځان باندې ګټ ګټ څادرې ګټې ګټې څادرې راواچوي چې دوی ته تکلیف ورنه کړي. دغه بیماران، هغه بیماران په مدینه کې دا منافقان دي. نو دلته دا خبره یاد ساتئ د چا په زړه کې چې مرض د شهواتو پروتي نو ګوره دا خطرناکه خبره ده. یا پردو زنانو ته کته، پردی زنانه تنګول او د خلکو عزتونه خرابول دا هم یو مرض دی. الله دې موږ ساتي. الله وایي په زړونو د دوی کې مرض دی. دا خبره مې یوازې الله ته معلومه ده، بل څوک دا خبره نشي کولی. رب العالمین ولا سزا څه ورکړه؟ هغه مرض یې ولا ښه ډېر کو. اوس یو سړی دا وایي چې دا الله ظلم ونه کو؟ نه، الله ظلم ونه کو. رب العالمین د ده نه خبر دی چې دی راشاته کېږي نه دیندارۍ ته. اوس پرېښود دا هم یو سزا ده د الله چې کله یو سړی په ګناهونو کې ښه وردننه کړي نو چې عذاب پرې راشي، چې سم عذاب پرې راشي. یېرېږئ د الله نه ډېر چې کله یو سړی ګناهونه کوي که نه او الله ورله هر څه ورکوي او رانیسي نه، دا هم ګوره د الله د رانیوو یو طریقه ده. مؤمنانو باره کې الله څه وایي؟ فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا، د مؤمنانو ایمان ډېرېږي. په بل ځای کې الله وایي والذین اهتدوا زادهم هدا، او کوم چې هدایت ولري الله وله هدایت ډېرئ. ګوره د مؤمنانو ایمان ډېرئ، د هدایت والو هدایت ډېرئ، د منافقانو منافقت ډېرئ. او دا د دوی د لاسه رب العالمین دوی سره څه ظلم خو نه دی کړی. ولهم عذاب علیم، او دوی دپاره عذاب دی څه دردناک. کافرانو باره کې څه ویلي و؟ د هغوی دپاره کم عذاب دی؟ لوی عذاب دی. د دوی دی دردناک وي. ولې دردناک؟ وجه دا ده منافق چې انسان له کوم درد ورکوي که نه نو هغه ښکاره دشمن نشي ورکولی. ښکاره کافران خو ښکاره کافران مسلمانانو ته مسلمانان بیدار وو د هغوی په اړه، خو دوی چې به کوم ګزارونه ورکول مؤمنانو له که نه نو دا ډېر دردونکي ګزارونه وو.
نو چې کله دوی داسې کار کوي رب هم دوی له داسې عذاب ورکوي چې هغه دردناک دی. بما کانو یکذبون، په سبب دی چې دا دروغجن دي. کانو یعنې دې کې دا معنی پرته ده چې د دروغ ویل د دوی همیشه صفت دی. او را به شي انشاءالله په سورة المجادله کې الله وایي د قیامت په ورځ به دوی ماته هم قسمونه خوري د دروغو. یعنې که دوی وایي چېرته هلته کامیاب شو په دې دروغو، نو منافق سړی د دروغو سره عادتي. د عملی منافق هم ګوره د دروغو سره عادتي. ها د عملی منافق نه، دا کوم چې عقیدي کې منافق نه دی خو منافقت پکې پروت وي، دی هم ګوره د دروغو سره عادتي. سخت دروغجن دا منافق سړی، الله یې ترې موږ ساتي. بل مرض اوس د دوی ذکر کېږي څلورم، هغه د دوی دعوه ده چې موږ اصلاح کوونکي یو، د دروغو دعوه. وإذا قیل لهم، او کله چې وویلی شي دوی ته لا تفسدوا فی الارض، فساد مه کوئ په ځمکه کې، قالوا وی دوی انما نحن مصلحون، یقینا من خو اصلاح کوونکي یو. الا خبردار انهم هم المفسدون، یقینا دوی خاص هم دوی فساد کوونکي دي، ولكن لا يشعرون، مگر دوی نه پوهیږي. دعوه دوی دا کوي چې موږ څه یو؟ اصلاح کوونکي. کله چې دوی ته وویلی شي واذا قیل، کله چې وویلی شي دوی ته لا تفسدوا فی الارض، په ځمکه کې فساد مه کوئ. فساد په ځمکه کې، فساد اصل مطلب دی نافرمانی کول، ورانې کول. موږ چې پښتو کې که صحیح ترجمه کوو ورانې کول. نو فساد او ورانې څه دی؟ ګناهونه، کفر، د الله په دین کې شک کول، فتنې جوړول، د کافرانو سره دوستی کول، د مسلمانانو رازونه راښکاره کول، مسلمانانو له دوکې ورکول، د څه چې الله ویلي دي د هغې نه کول، د څه نه چې منع کړی د هغې کول، دا ټول په فساد کې دننه راځي. لنډه دا چې کله دوی ته وویلی شي چې ورانې مه کوئ فی الارض، په ځمکه کې، قالو وی دوی انما نحن مصلحون، یقینا من خو اصلاح کوونکي یو. تاکید پکې موږ، یقینا موږ ورانې کله کړی دی، موږ خو جوړ جاړي والی یو، موږ په ځمکه کې فساد نه جوړو. الله اکبر. تاسو ته پته شته دوی اصلاح څه ته وایي او دوی جوړ جاړی څه ته وایي؟ وایي موږ خو هر طرف خوشحاله ساتلی دی. موږ ګوره کافرانو سره هم دوستي ده، زموږ وګوره د مسلمانانو سره هم دوستي ده. موږ خو جنګونو والا نه یو، موږ ورانو والا نه یو. موږ خو چې را دلته ورښکاره کېږو او هلته هم ورښکاره کېږو، نو کوشش هم دا دی چې بس یو لار راوځي. موږ فساد کوو. نو دې ځای کې فایده راووته. هر د اصلاح دعوه کوونکی په خپله دعوه کې رښتینی نه دی. چې څوک تا ته دا وایي چې نه جي زه خو کلي کې فساد نه جوړوم، زه خو معاشره کې فساد نه جوړوم، بس د ده دا خبره کافي ده؟ موږ به د ده عمل ته ګورو چې دی به دې دعوه کې دروغجن دی که رښتینی دی. ځکه که تشه دعوه منلی کېدی نو بیا خو منافقان هم صحیح دي، فساد یې نه دی کړی، اصلاح یې کوله. خو نه، دعوه او کار یې د څه فساد. د ټولو نه لوی فساد په ځمکه کې څه دی؟ کفر کول، او هغه په دوی کې پروت دی. بل فساد څه ته وایي؟ د ټولو نه لوی فساد هغه کفر دی، هغه په دوی کې پروت دی. او دغه ما پسې مثالونه هم ذکر کړو، دا ټول فسادونه په دوی کې پراته دي. انما نحن مصلحون، دا چې کله تله الټه شي که نه، نو اصلاح سړي ته فساد کاري او فساد اصلاح کاري. بل صفت د دوی بیان شو، الا انهم هم المفسدون، چې اصل کې فساد کوونکي دا دي. دا پنځم صفت شو د دوی. څلورم دا چې دوی د دروغو دعوه کوي چې موږ اصلاح کوو. نو پنځم صفت دا شو چې په حقیقت کې دوی په ځمکه کې څه کوي؟ فساد کوي. د دې نه زموږ دپاره دا فایده راووته چې حتی الوسع به کوشش کوې چې ستا د ژبې نه، ستا د لاس خپو نه چېرته په معاشره کې فساد جوړ نه شي، چېرته په ملک او علاقه کې فساد جوړ نه شي، چېرته د مؤمنانو په منځ کې فساد جوړ نه کړي. فساد دا د منافقت صفت دی. معاشره ورانول، خلق ورانول، دا د منافقت صفت دی.
یو ځای ته منډې وهل بل ځای ته منډې وهل او خفه کېږو به نه دا بعض کارونه زموږ په معاشره کې ډېر زیات دي لکه دا یو ځای ته منډې او بل ځای ته منډې سهار چې وګورې دی به په بازار کې ولاړ د یو سره نه 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 دغه ویل نه و پکار او نه نه دا خو تاسو سره زیاتې وکړو موږ یې نو نه موږ یې نو ځان په داسې خیرخوا کې ماښام دی د اقه سړي سره ولاړې د چا خبره چې ده کوله سهار هغه څه وایي نه نه نو هغه له نه وه پکار دا موږ ته پته ده موږ خو تا پېژنو دا مرض ګورې پښتنو کې عام دی او دا یاده که او بیا یاده که او بیا یاده که چې کله دي مسلمانان خپلو کې ورانول او چې کله دي کورونه ورانول که ستا دا کور جوړ شو که نه زما دا نوم به وران کړي او بدل به یې کړي که ستا دې زړه ته سکون میلاو شو بیا راشه ماته ووایه ته به د خلکو کورونه ورانې ستا کور به جوړ شي ته کلي علاقې ملک ورانې ستا دا به جوړ شي ته د مسلمانانو ټولګي کې فساد کې ته به د فساد نه بچ شي ستا کور به د فساد نه بچ شي لازم به دغه تا سره کېږي کما تدین تدان څه چې کې هغه به د سره کېږي پښتانه متل کې وایي څه چې کري هغه به ریبې چې ته لګیا خلک ورانې نو ستا د هم روغ نشي پاتې کېدی او دا موږ په خپلو سترګو لیدلي دي ګورې د بعضو خلکو ورب الکعبه په خپلو سترګو م لیدلي دي نو ځان د دې مرض نه لرې ساتئ الله دې موږ د دې نه وساتي شپږم صفت د دوی بیانېږي چې دا قمقلان دي دا څه دي قمقلان دي اچې څه دلیل دی په دې باندې چې دا قمقلان دي لکه څنګه موږ ته پته لګي دا قمقلان دي یو جواب دا دی چې دوی وایي موږ الله له دوکه ورکوو نو الله له خو څوک دوکه نشي ورکولی دا قمقلان نشو فساد ته اصلاح وایي دا قمقلتوب دی نو نه د دین شو نه د سادین شو دا خو منافق قمقلتوب دی که ګوره منافق سړی ځان ته ډېر هوښیار وایي ګورې د عملي منافق هم ګوره ځان ته ډېر هوښیار وایي چې د عقیدي منافقت پکې نه په دې مسلمانانو کې دی ګوره ځان ته څه هوښیار وایي او سبحان الله رب العالمین یې داسې وشرموي داسې ذلیله کې څه وخته پورې مزې وکړي دلته چغلخوري هلته چغلخوري د دې ځای خبره هلته دلته قسمونه دلته دروغ دلته دوکې هلته کنځل او رب العالمین یو ورځ داسې راښکاره کړي چې په ده بیا د منافق دا نوم پرېوځي له پاسه وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او کله چې وویلی شي دوی ته وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او کله چې وویلی شي دوی ته آمنوا ایمان راوړئ کما آمن الناس لکه څنګه چې ایمان راوړی دی خلکو قالو وی دوی انؤمن آیا موږ ایمان راوړو کما آمن السفهاء لکه څنګه چې ایمان راوړی دی قمقلانو الا خبر شئ انهم هم السفهاء یقینا دوی خاص هم دوی قمقلان دي ولكن لا يعلمون مگر دوی نه پوهیږي بل صفت دا بیان شو چې دا قمقلان دي سبحان الله په دې منافقانو کې دومره تکبر پروت و چې کله به دوی ته دعوت ورکړی شو چې ایمان راوړئ د دې رښتینو مؤمنانو د ایمان په شان نو دوی به ویوي ها اوس موږ د قمقلانو په شان ایمان راوړو الناس نه مراد دلته صحابه کرام دي نو صحابه کرامو ته به قمقلان وي او ځان ته هوښیاران وي دوی د صحابه کرامو ته ولې قمقلان وي د دوی په ذهن کې وي دا څه قمقلان دي خپل علاقې پرېښودي دي خپل جیدادونه یې پرېښودي دي خپلې ځمکې پرېښودي دي د اسلام دپاره یو ځای ته روان دي او بل ځای ته روان دي کله وینې تویې او کله مالونه قرباني دا قمقلان دي هوښیاران خو موږ یو چې د دغه سختو نه موږ ځان ساتلی دی او ګټه چې راشي بیا موږ ورمخکې کېږو نو اوس دوی د خپل ذهن مطابق ځان ته څه وایي هوښیاران مؤمنانو ته قمقلان را به شي انشاءالله سوره احزاب کې چې کله دا سخته راله که نه غزوه خندق هغه سیرت به تاسو اورېدلی کله چې دا سخته راله او دا کافران د مدینې نه ګیر چاپېره راتاو شو نو دوی چغې کړې ښه دغه وخته پورې خو دوی موږ ایمان راوړی
نو دوی چغې کړي دي مسلمانانو ته چغې ویلې وي چې شو ستاسو هغه الله تاسو چې ایمان راوړی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی دا هغه لوزونه دي چې تا وی چې الله به مؤمنانو له دا ورکوي او دغه به ورکوي او داسې به ورکوي او چې شو هغه الله چې شو هغه عزتونه نو دوی ځان ته په دې باب کې هوښیاران وي چې ګوره مونږ ګورې ځان په تاوان کې نه وراچو او دا وی دا صحابه کرام به یادول والعیاذ بالله دوی ته به قمقلان وي یوه لارې رانیولې ده و ځمکه یې قرباني کړه بچي یې قرباني کړو خاندان یې ټول قرباني کو د قوم سره دشمني پکې کوي او د پلار سره دشمني کوي د رور سره پکې کوي د الله دپاره دا خو قمقلان دي نو دلته یو څو خبرې یوه وی کله چې دوی ته وویلی شي چې ایمان راوړئ یو سوال زړه ته راځي هغه دا نو د تیر شوي ایتونو کې الله ونه وي دوی وایي چې موږ ایمان راوړی دی وایي که نه وایي نو بیا دوی له څنګه دعوت ورکړی کېږي چې ایمان راوړي چې یو سړی وایي چې ما ایمان راوړی دی نو ته ورته څنګه وایي چې ایمان راوړه پوه نه شوې ته نو ته له دعوت ته څه ورکې بارک الله فیک دعوت د زړه د ایمان دی چې کله دوی ته وویلی شي چې د زړه نه ایمان راوړئ رښتینې مؤمنان د ځان نه جوړ کوي دوی ښه قمقلانو په شان نو بله مسله دلته بله فایده یاده کوي وی کله چې دوی ته وویلی شي چې ایمان راوړئ د صحابه کرامو د ایمان په شان نو چې د صحابه کرامو ایمان الله رب العزت ذکر کو د دې نه دا ښکاره شوه چې دا هغه قوم دی چې الله ترې راضي وو او هغوی د الله نه راضي وو لکه څنګه چې بعض روافظ او شیعګان وي والعیاذ بالله وایي صحابه کرامو کې اکثر مرتد شوي او کافر شوي او داسې دا خبرې کوي آیا الله د هغه قوم ایمان ذکر کوي کم قوم چې بیا مرتد شوی دی د دوی د عقیدې مطابق دا بیا څه ایمان شو چې سړی ته واپس کیږي بیا قرآن کې الله څنګه ذکر کوي او څنګه منافقانو ته ویل کېږي چې داسې ایمان راوړي لکه څنګه چې د ابوبکر ایمان دی څنګه چې د عمر دی څنګه چې د عثمان دی څنګه چې د علي دی او د نورو صحابه کرامو دی رضی الله عنهم بله خبره دې ځینې دا راووته چې د صحابه کرامو سره چې څوک هم دشمني ساتي نو دی د هغه منافقانو په لار روان دی چې هغه په مدینه کې را پیدا شي هغوی صحابه کرامو ته قمقلان وي که نه نه یې لګېده ورسره نو چې اوس هم څوک په صحابه کرامو پسې بدې ردې وایي که نه نو دی هم په دغه لار روان دی اووم صفت د دوی دا ذکر شو کېدای شي زه ګوره تپوس وکړم بیا اووم صفت د دوی دا ذکر شو چې دا جاهلان دي قمقلان خو دي خو څه دي دا کوم ځای کې دي چې دوی جاهلان دي ولکن لا یعلمون ګوره یو هغه قمقلي او هغه جاهلي چې ومني چې او زه څه یم زه جاهل یم یا ما کم عقلتیا وکړه د ده علاج کیږي لکه اوس یو سړی د مسله ورته نه ده معلومه او ما پوه وکړو چې یاره دا مسله داسې داسې ده او ده ومنله چې او ما ته پته نه وه نو ده به اصلاح وشي خو چې جاهلي او منیم نه چې زه جاهل یم دې د جاهل مرکب ویلی کېږي ای باز داسې یا قمقل دی او ځان ورته هوښیار ښکاري دا نه مني چې او زما عقل دلته کم کار وکړو یا صحیح کار یې ونه کړو نو ولکن لا یعلمون مګر دوی نه پوهېږي په دې خپله قمقلتیا باندې دوی په دې باندې نه پوهېږي او که دوی پوهېدی دوی به ایمان راوړی دوی ته الله ولې قمقل وي یو بله غټه وجه واله چې یو سړی راولګي خپل دین خرڅ کړي او دنیا والي د دې نه بل لوی قمقل تاسو معلوم دی چې یو سړی د عارضي دنیا دپاره خپل آخرت ته به برباد کړي د دې نه بل غټ قمقل تاسو معلوم دی الله وی الا انهم هم السفهاء او دا خبره څومره یقیني ده ګوره خبر شي الله وی انهم یقینا دوی بیا تاکید ته وګوره هم السفهاء هم دوی قمقلان دي خبر شي یقینا دوی هم دوی دا قمقلان دي خو مشکل څه دی پوهېږي نه ولکن لا یعلمون اتم صفت د دوی ذکر کیږي
اتم صفت چې دوی تذبذب کې پراته دي، ګډ وډ دي، کله یو طرف ته منډې وایي او کله بل طرف ته منډې وایي او دوی مسخرې کوي په مؤمنانو پورې. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا او کله چې یو ځای شي د هغه کسانو سره چې ایمان یې راوړی دی، قالو نو وایي دوی آمنا موږ هم ایمان راوړی دی. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ او کله چې جدا شي خپلو شیطانانو سره، قالو وایي دوی انا معکم یقینا من خو تاسو سره یو، انما نحن مستهزئون یقینا من ټوغې کوونکي یو مؤمنانو پورې. دا دوی بل مرض دی، تذبذب. لکه الله سورة النساء کې به راشي الله وی لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء، نه دیغو نه دیغو، نو منځ کې ته کومه لار راوباسي؟ منځ کې خو بله لار نشته، یا دی خوښه یا دی خوښه. نو دوی چې به کله وإذا لقوا الذین آمنوا، کله چې به ملاقات وکړو، کله چې به میلاو شو، کله چې به مخې له ورلو، کله چې به یو ځای شو، دا ټولې خبرې صحیح. کله چې به دوی میلاو شو د مؤمنانو سره، وإذا لقوا الذین آمنوا، بس یو خبره ته ذکر کړم مخې له راله ذهن ته، او کله چې دوی میلاو شي د مؤمنانو سره، د دې نه واضح شو چې دا کافران دي. ګنې بیا الله څنګه وایي چې مؤمنانو سره؟ بیا خو مؤمنان دا هم دي. الله وایي کله چې دوی میلاو شي مؤمنانو سره چې هغه دوی نه دي. دا خبره پکې دننه پرته ده، او د قرآن په هر ټکي کې والله حکمتونه پراته دي. خو کله داسې وایم که نه، مخکې ورځو کې مې سوچ کوم چې یو سړی دوره شروع کړي د قرآن او پوره کال او 2 کال مسلسل، نو ایله به سړی څه نه څه ووایي، یعنې په هر ټکي کې خبره ده. اوس دې ته وګوره دې فایدې ته چې کله دوی میلاو شي د مؤمنانو سره چې هغه دوی نه دي، نو هغوی ته وایي چې موږ خو ایمان راوړی، قالو آمنا. بیا ګوره د ایمان قصه کوي، ښه په مخه به موږ یې خو ایمان راوړی، موږ خو راوړی. وإذا خلوا او کله چې دوی جدا شي، کله چې بیل شي، کله چې یوازې شي، الی شیاطینهم خپلو شیطانانو ته. د شیطان خبره موږ بروز په اعوذ بالله کې کړې وه، یاد ده که نه یاد نه ده چې شیطان څه مطلب دی؟ او موږ دا ویلو شیطانان په انسانانو کې هم شته. نو دوی اوس کومو شیطانانو ته جدا کېږي؟ پیریانو ته که انسانانو ته؟ انسانانو ته. او چې کله الله په قرآن پوه کړي که نه، نو په ډېر څه به پوه شي، خو چې پوه شي پې هله. نو کله چې دوی جدا شي شیطانانو ته، نو شیطانانو نه مراد انسانان شیطانان دي، هغه چې د دوی مشران دي، سرداران دي، ملګري دي. هغوی به ورته ښه پرون خوا خوا کته به راکېدې، مسیح نبوي کې دې څه کول؟ دا پلاني صحابي سره چې ولاړ وې څه دې کول؟ دا پلاني سره قالو وایي دوی انا یقینا من معکم، تاسو سره. دلته خبره ډېر په تاکید سره وکړه، انا معکم، من یقینا ستاسو ملګري یو. مؤمنانو ته بس داسې وایي آمنا، موږ ایمان راوړی. هلته خبره د زړه نه ده، دا خبره کې دوی رښتیني دي، انا معکم، ځکه یې داسې زور وله ورکو، انا معکم، موږ ستاسو ملګري یو. نو ملګري خو دې هغوی ته هم وایي که نه نه وایي؟ نو بیا څنګه دوی دلته رښتیني دي او هلته دروغجن دي؟ دلته یې د زړه نه وایي موږ تاسو سره ملګري یو، د زړه نه. نو هلته هم څه کول؟ انما نحن مستهزئون، هلته هم ټوغو لتلي، مسخرو لتلي. موږ خو ټوغې کوو د الله په رسول پورې، موږ ټوغې کوو مؤمنانو پورې، هلته خو موږ ټایم پاسې کوو. دا حقیقت د دوی الله بیان کو. او دومره کم عقل قوم دی، سبحان الله، زار شم د الله د خوږو خبرونه. الله وی دا کم عقلان دي که نه؟ لکه دومره کم عقل خلک دي چې دا قسمه آیتونه به په مدینه کې وخت په وخت نازلېدو، الله به د دوی حقیقت راښکاره کوو، بیا یې منافقت نه پرېښود. لکه نو چې تا ته پته ولګېده چې الله به زما دا خبره راښکاري کړي او بعضې راښکاره کړي دي، نو بیا خو منافقت پرېږده که نه؟ نو دا دلالت کوي د دوی په کم عقلتیا باندې. نجي وایي موږ خو مسخرې کولې او موږ خو ټوغې کولې.
نهم صفت د دوی ذکر کیږي چې دا په دوی په سرکشۍ کې سخت ورننوتي دي دننه پراته دي سرکشۍ کې الله یستهزئ بهم الله ټوغې کوي دوی پورې ویمدهم او زیاتی دوی لره فی طغیانهم په سرکشۍ د دوی کې یعمهون چې ګډوډ بی یا بدحاله بی یا حیران بی نو دا نهم صفت شو چې دوی سرکشه دي الله یستهزئ بهم دوی ټوغې چا پورې وکړي مؤمنانو پورې رب العالمین ټوغې دوی پورې وکړي او دا یاد ساتئ دا بعض صفات الله داسې دي که نه چې هغه د یوې خبرې په مقابله کې کوي هغوی ټوغې وکړې الله ټوغې وکړه هغوی پورې نور څوک داسې نشي ویلی چې الله ټوغې کوونکی دی نه خو دلته بیا الله ولې ټوغه وکړه دوی پورې ځکه چې دوی ټوغه وکړه پوه شوی بې که نه بله خبره یاده کوي ټوغه د انسان ټوغه د الله د یو شان نه ده ګورې زمونږ په ټوغو کې دروغ ومي زمونږ په ټوغو کې ظلم او زیاتۍ وي زمونږ په ټوغو کې باطل هم راتلی شي زمونږ په ټوغو کې ظلم هم راتلی شي د رب العالمین ټوغه داسې نه ده چې دوی سره کوي ښه نو څنګه ده هغه داسې ده ګوره رب العالمین هم دې آیت کې دا خبره واضحه کېدی شي ویمدهم فی طغیانهم یعمون او زیاتۍ دوی لره په سرکشۍ د دوی کې یعنی دوی یې پرېښودي دي چې پرېږده چې ښه سرکشه شي دا د الله ټوغه ده دوی پورې ورسېدی پې که نه لکه دوی خو دې سوچ کې دي چې دا چې الله موږ ته څه نه وایي موږ په حقه یو حالانکه الله پرېښودي دي چې دوی په دې سرکشۍ کې ښه ورننوځي چې عذاب پې سخي دا ټوغه وه د الله د دوی پورې ځکه چې دوی ټوغې کړې مؤمنانو پورې قیامت په ورځ دوی به راپاسي د چا په صف کې مؤمنانو په صف کې دوی به خوشحاله شي چې موږ خو کامیاب شو منافقت کار وکړو بیا به دوی په پل صراط باندې شاته پاتې شي په پل صراط به هم روان شي مؤمنانو سره مؤمنانو له به الله رڼا ورکړي دوی سره به رڼا نه دوی به ورته شانه چغې وایي الم نکن معکم موږ خو ستاسو ملګري وو هغوی به ورته یاو زموږ سره مخامخ وایي خو تاسو په فتنو کې په شک کې پراته وي تاسو خو انتظار کوو چې کله به مسلمانانو باندې سخته راشي دا هغه ټوغه ده چې الله دوی پورې کوي راپاڅولې د چا سره مؤمنانو سره په پل صراط ورسره هم ورتېرېږي منځ کې رڼا ختمه شوه جهنم ته لاړو دا هغه ټوغه ده چې الله به دوی پورې کوي ځکه چې دوی ټوغه کړې ده چا پورې مؤمنانو ویمدهم فی طغیانهم یمدهم زیاتۍ دوی لره په عربۍ کې موږ وایو که نه کله چې سړی قرآن وایي او یو ټکی وایي اولئک بل ورته مد پې وکړه مد رای کاږه اولئک یعنې د اواز لږ زیات کا ویمدهم زیاتۍ دوی لره فی طغیانهم په سرکشۍ د دوی کې یعمهون چې دوی به ګډوډي متردد به وي هېڅ په پته به نه پوهېږي یو طرف ته منډې بل طرف ته منډې دا ذلت او رسوایي رب العالمین په دوی باندې راوستې ده لسم صفت د دوی بیانېږي چې دا ګمراه خلک دي اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى دا کسان دي چې اخیستې د ګمراهي په بدله د هدایت کې فما ربحت تجارتهم بس ګټه ونه کړه تجارت د دوی وما كانوا مهتدین او ندی دوی لاره موندونکي لسم صفت څه شو دوی ګمراهان دي څنګه الله وایي دې خلکو واغسته ګمراهي په بدله د هدایت کې بیع او شرا چې سړی کوي که نه څه شی اخیستل او خرڅول نو لازم به ته یو شی ورکې په بدل کې وپې بل شی یې داسې ده که نه ده څه به خرڅې نو څه به اخلي څه به خرڅې نو تا ته به څه میلاویږي او څه شی چې غواړې نو د هغې دپاره به څه قرباني ورکې ته چې سامان علي نو قرباني ورکړه قرباني دا دی چې کومې ګټلې پیسې ستا سره دي به ته ورکړې نو دوی بیه وکړه او څه تاواني بیه وکړه
گمراهي واغسته هدایت یې خرڅ کړو هدایت یې پرېښود یو سړی به وایي چې کوم ځای نه دا خبره راووته چې دوی دا بیه کړې ده ولې د دې حال نیته ته اندازه نه لګي چې دوی دا بیه کړې ده یو طرف ته رسول صلی الله علیه وسلم دی او د هغه شاګردان دي رښتیني مؤمنان د هغوی ملګرتیا دوی پرېښوده او د یهودو نصاراو مشرکانو سره ملګرتیا کوي واضح دلیل دی چې دوی بیه کړې ده او په هغه بیه کې دوی ګمراهي اخیستې ده او هدایت یې پرېښودی دوی بیه کړې ده په هغه بیه کې دوی کافران اخیستې دي او رسول الله وسلم او د هغه ملګري پرېښودي دي دوی بیه کړې ده دنیا یې اخیستې ده آخرت یې خرڅ کړی دی څه شی چې تالي څه به ورکوې که دوی چې دنیا اخیسته نو خرڅ یې څه کو آخرت دوی چې ګمراهي اخیسته نو خرڅ یې څه کو هدایت فما ربحت تجارته الله وی د دوی د تجارت دوی له هېڅ فایده ورنه کړه لوی تاوان دوی کو دې کې فایده کم ځای کې وما كانوا مهتدين ندي دوی هدایت موندونکي الله قرآن کې وایي قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة الله وی د ټولو نه بدترین تاوانیان هغه څوک دي چې د قیامت په ورځ خپل ځان هم تاواني کړی دی او خپل اهل و عیال هم تاواني کو او دوی په دې تاوان کې پراته دي نو څنګه د دوی د تجارت ته موږ ګټور تجارت ووایو ویلی شو ته نشو ویلی اوس الله مثالونه بیانوي دوه یو مثال ناری دی د اور دی دویم مائی دی د اوبو او دا خبره یاده کوي قرآن کې ځای په ځای الله مثالونه بیان کړي دي او په دې کې ډېر حکمتونه دي او په دې باندې علماو مستقل کتابونه هم لیکلي دي ها د قرآن په دې مثالونو باندې د دې په وضاحت باندې مستقل کتابونه علماو لیکلي مثال بیانېږي د څه دپاره چې یو خبره ته محسوسه کړي لکه اوس الله وایي چې د منافقانو په زړه کې دا دي په زړه کې دا دي حال یې دا دی داسې دي داسې دي داسې دي دا به ته په مثال سره بیا محسوسه کړې خبره به درته رانږدې شي نو موږ داسې ویلی شو چې په مثال سره خبره رانږدې شي مثال چې موږ چې خبرې کله کوو موږ خبره کوو موږ صبر په دې یو مثال واله مثال خبره باندې پوه کولو لپاره دی رب العالمین مثالونه ورکړي دي چې موږ پرې پوه شو او دا د الله محبت دی زموږ سره او احسان دی د الله په دې بندګانو باندې چې دوی ته قرآن واضح کړی دی او اسان کړی هم دی ولقد یسرنا القرآن للذکر الله وایي ما قرآن اسان کړی خو مشکل دی هغه چاته چې څوک پې ځان نه پوه کوي او مشکل دی هغه چاته چې الله ورله توفیق ورنه کړي مشکل دی هغه چاته چې هغه ګناهونو او بېدیني لرې کړی دی هغوی ته مشکل دی نور چې څوک اخلاص پکې او کوشش او محنت وکړي او د الله نه دعاګانې غواړي رب العالمین په قرآن باندې پوه کوي څو صفات ذکر شو د منافقانو زه یو کس غواړم چې ما ته بیان کړي یو څوک بیان کړي دروغ ویل دوکه ورکول زړونو کې مرض دی ځان ته دعوه د اصلاح فساد کوونکي دي پنځه شو قمقل دي جاهلان دي اووه شو او تذبذب پکې دی ګډوډ دي څو شو اته شو نهه سرکشه دي لسم ګمراهان دي لس صفات رب العالمین دلته د منافقانو بیان او خبره په دې ختمه نه کړه اوس وی راشه مثالونه واوره چې په خبره ښه پوه شي مثلهم مثال د دوی یا حال د دوی کمثل الذي استوقد نارا په شان د حال د هغه چا دی چې بل کړی وي اور فلما اضاءت ما حوله بس هر کله چې رڼا کړل دغه اور ګیر چاپېره ځایونه د ده نه ذهب الله بنورهم نو بوتله الله رڼا د دوی وترکهم فی ظلمات او پرېښودلي دوی په تیارو کې لا یبصرون چې اسنیني دا مثال د اور دی که د اوبو دی
دا د اور دی. وی یو سړی دی الله وی په سخته تیاره کې دی او جمع دی، ځان ته یو څو ډکي ورسره دي او په هغې ځان ته اور ولګو نو رڼا به ورته هم شي او ګرم به هم شي. اور ولګېدو سړي خواوشا علاقه رڼا شوه، لارې مو ولیده، ځان یې مو ولیدو، کم ساز و سامان چې ورسره دی هغه یې مو ولیدو، نو خوشحاله م شو چې زه اوس ماته څه خطره نشتې، نه ځناوره م لکولی شي، نه څوک انسان راتلی شي، او ګرم هم شو او ښه خوشحاله دی. لږ وخو او ناڅاپه دغه اور دغه رڼا بنده شو او دی بیا تیرې ته راغی. دا مثال د چا دی؟ منافقان. بیا درته وایم او بار بار به درته وایم او کیدای شي څو پیرې درته په دې دوره کې ووایم چې بغیر د علماو نه موږ په دین نشو پوهېدی. دا لفظي ترجمه وه، دا ډېر وضاحت خو پکې بله ما وکړو چې یو سړی دی او ځنګل کې دی او داسې دی او دا بیا به تفسیر یې زده کړې، تفسیر به د علماو نه یې زده کړې او د هغه عالم نه به یې زده کړې چې هغه په خپله پوهه وي. چې په خپله نه یې پوهه نو هغه به تا ته څه بیانوي، چې په خپله نه یې پوهه نو هغه به تا ته څه بیان کړي. دا مثال دی. اوس یو سړی وي چې موږ پرې پوه کړه، هغه داسې د دې سړي حال او د منافقانو حال څنګه یو شان دی؟ جواب: رسول صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته لاړ، په هغه وخت کې دې خلکو او الله زور او طاقت ورکو مؤمنانو، لږ ساعت مخکې ما وو، نو دوی ایمان راوړو او دوی په تیارو کې دوی په څه کې په تیارو کې. او دا سړی چې ځنګل ته لاړ نو څه چلو؟ تیاره وه که نه، دوی په تیارو کې دوی موږ ایمان راوړی دی. ایمان چې دوی راوړو نو دوی ته رڼا شوه او څه وخته پورې دوی د هغه رڼا نه فایده مو اخیسته، لارې ګودرې پکې مو ولیدې، اسلام یې پکې وپېژندو، پیغمبر یې مو وپېژندو، مؤمنانو سره کېناستو په مجلس کې، قرآن یې پکې مو واورېدو. خو بیا څه وخت بعد په دوی باندې دا تیاره راغله او رب العالمین دوی په تیارو کې پرېښودو. ولې دوی په تیارو کې پاتې شو؟ بارک الله فیک. که موږ هغه مثال له راشو، دې سړي چې دې ځنګل کې ځان ته اور لګولی دی او جمع دی او جمع کې څه سیلی یي یخني وي، نو خلک په لرګي پسې خو بیا څه شی ږدي که نه چې اور بلیږي. دا خو به مزې وي چې سړی د شپې یو لرګی نیم اور ورته ورچوي او هفته ورته ډېره لګولي ناستي چېرې اور لګېدلی، نو څه به پسې ږدي که نه، پوکې به ورکې، خشاک به راوړي، بل دا چې خوځې به د لرګي دا دې خوا که دغه دې خوا که دا داسې که څه خو به کې که نه، نو اور به رواني. دوی خو په خوله ووایي چې موږ ایمان راوړی. دا ایمان بیا داسې دی چې ته به پسې څه ږدي که نه، مونځ به کې، روجې به نیسې، زکاتونه به ورکې، جهادونه به کې، عقیده به دې د توحیدي، په پیغمبر به دې یقیني، آخرت به مني، د الله نه به یېرېږي، نو ایمان هغه رڼا به بلی، د ایمان رڼا به بلی. نو دوی وایي موږ ایمان راوړی، بیا خپل په خپل باندې ور واچوله، مخکې څه نشتي، نو تیاره خو راځي به بیا، ځکه چې رڼا د دوی سره راځي وه. اوس په دې مثال ورسېدی که اوس هم نه یې رسېدلی؟ دا مثال دی، دا د اور مثال دی چې دوی رڼا اخیستې ده، دا نه دی چې نه یې ده اخیستې. ګوره منافقان دوه قسمه مدینه کې، یو هغه چې صرف په ژبه یې وایي چې موږ ایمان راوړی دی، او دویم قسم هغه دي شکیان منافقان، هغوی ګوره ښه د زړه نه اوله کې منلی و چې موږ ایمان راوړی دی، خو بیا چې کله دا سخت حالات رالو که نه په دې مؤمنانو او د قربانیانو باز پکې راغی، نو اسلام یې پرېښود. نو بعضو دا رڼا صرف سرسري حاصله کړې ده،
بعضو ښه صحیح رڼا حاصله کړې وه خو څه وخته پورې وه. وایي موږ ایمان راوړو. دا دویم مثال هم د دغه خلکو دی دا چې په اوله کې رښتیني مسلمانان شي او بیا اسلام پرېښود. وایي موږ چې ایمان راوړی دی او ډډې ولګولې دا خو مزید دا خو موږ د رسول وسلم نه غیر چاپېره ناست یو دا غنیمتونه به را رواني او دا مالونه به را رواني مزیدي مزید. ټیکې د بدر غزا راغله بیا چې ګورې د احد غزا راغله بیا چې ګورې مؤمنانو باندې سختې راځي غریبي ده امتحانونه دي هغوی څادرې ټکوالي په اوږه ور واچوي موږ پکې نه نو پاتې شو دوی په څه کې په تیارو کې ځکه الله څه وایي صم بکم عمی دوی کاڼه دي چاړهګان دي ړاند دي فهم لا یرجعون نو دوی نه راګرځي. واضحه ده چې کله دوی په دې رڼا پسې څه محنت ونه کړو چې دا رڼا ډېره شي نو خو ړانده دي چاړهګان دي کاڼه دي که نه یعنې که د دوی سترګو کار کولی غوږونو کار کولی ژبې کار کولی نو دوی به اسلام پرېښودی وی یا به دوی کفر غوره کړی وی نه. او دا خبره خو واضحه ده چې دې مطلب دا نه دی چې دوی ظاهري غوږونه او سترګې او ژبې کار نه کوي نه دوی چاړهګان دي یعنې حق نشي ویلی کاڼه دي حق نشي اورېدی ړانده دي حق نشي لیدی. نتیجې دا ده فهم لا یرجعون دوی هیڅ چېرته نه راواپس کېږي څه ته نه راواپس کېږي نه د دې مثال مطابق خبره کوو دې رڼا ته او د څه نه راواپس کېږي د تیارې نه چې خبره ډېره مناسبه دا بعض خلک چې کله د علم د حلقې په خوا تېرېږي یا د یو مدرسې جامعې یونیورسټۍ په خوا تېرېږي او علم پکې پوه کېږي داسې غریب ویرېږي چېرې دا علم زده کول به ګوره صحیح د شیطان ورته هم زموږ ګرانه کړي کله یې سړی توجه ورکړي ټیم ورکړي الله یې پوه کوي نو چې زموږ دا خبره بالکل د دې مثال سره برابري چې موږ ښه سم پوه یو. فهم لا یرجعون دوی نه راواپس کېږي د دې تیارې نه رڼا ته ولې ځکه چې د تیارې نه راواپس کېدل رڼا ته غوږونه غواړي ژبه غواړي سترګې غواړي او هغه دوی سره نشته. اوس په دې مثال پوهېږي که نه یې پوه که اوس هم نه یې پوه نو بیا د الله تاسو پوه کړي. ښه بل مثال والا دا اوس د اوبو مثال دی او دا د هغه چا مثال دی د هغه منافقانو خبره ده چا داسې ویلي دي وایي دا منافقان دوه قسمه یو هغه ملک صد مخکې وي چې د سره اسلام قبول کړی نه دی او دویم هغه چې اوله کې قبول کړی ده خو چې سخت یې ولیدي بیا پرېښود نو دا یو مثال د یو قسم منافقانو دا بل د بل دی او چا ویلي دي نه د دواړه مثالونه د دغه ټولو منافقانو دي او په هر حال کې الحمدلله خبره واضحه ده. اوس دې مثال ته ګوره دا د اوبو دی مثال مائی دی او کصیب من السماء یا مثال د دوی په شان د ډیر باران دی د برینا او یا او په عربۍ کې ګوره په دوو معنو راځي یا د تخییر دپاره لکه اختیار که لکه مونږ تا ته دا وایو دا شی اخره یا دا شی اخره نو څه مطلب شو دواړه اخره دا خوري او که دا خوري او په عربۍ کې کله په دې معنی سره هم راځي دا شی اخره او دا شی اخره تخییر پکې نشتی یعنی مثال یو دا دی الله وی او بل مثال دا دی نو دې سم صحیح ده او دې سم صحیح ده الله وی دغه یو مثالو که په دغې نه یې پوه شوې نو بیا بل دا دی نو دا هم صحیح ده او په دې دواړو معنو سره صحیح یا مثال د دوی په شان د ډیر باران دی د برې نه فایده یې ده کوي رب العالمین اکثر مثالونه د اور او د باران ذکر کوي وجه دا ده په خبره سړی هله پوهېږي په مثال چې تا ته د هغه څه تذکره به کې وشي چې ته اینې
نو بیا به پوه شي. نو اوبه هم منګینو او اور هم منګینو. دا یو باران دی السما د برې نه. په عربۍ کې ګوره بره چت ته سما ویلی کېږي، نو ځکه اسمان ته السما ویلی کېږي. او که صیب، او صیب چې دی که نه دا ګوره هغه په شړک باران نه هغې ته ویلی کېږي. د عربۍ دا ژبه دومره فصیحه ژبه ده که نه، دومره پراخه. ما سره ټیم نشتی، یعنې ما ځای په ځای تاسو ته دا خبره ذکر کوله. د یو یو شي پکې ډېر نومونه دي او د هر حال جدا نوم دی. دا باران نه دی، هغه هسې پرخه غونته کې چې د هغې په عربۍ کې جدا نوم دی. بیا چې منځنی نو هغې جدا نوم دی، بیا چې ډېر زیات دي د هغې جدا نوم دی. د هر حال جدا دی. صیب ښه په شړک باران ته ویلی کېږي. هغه تیز باران چې راورېږي د برې نه، فیه ظلمات چې په هغې کې تیري، ورعدونه او ګړزارې، وبرقونه او برېښنایي. تیز باران دی او تیری دی، پکې ګړزارې دی او پکې برېښنا ده. یجعلون اصابعهم فی آذانهم، دوی ږدي ګوتې خپلې په غوږونو خپلو کې، من الصواعق د وجې د تندرونو نه، حذر الموت د وجې د یرې د مرګ نه. والله محیط بالکافرین، او الله راګیرونکی دی کافرانو لره. دی ترجمه وه. اوس پې ځان داسې پوه وکړه، یو ډله روانه ده په صحرا کې، خالي صحرا بیابان دی او باران راورېدو. که خیال هم کړی دا ورېځې چې دوبي راشي نو څه چل وشي؟ تیاره شي. نو تیاره ده، پکې باران ښه تیز، په باران کې چې دی نو ګړزاری هم دی او برېښنا پکې هم ده. نو ګوره، تیاره د شپې، تیاره د باران، تیاره د وریځو، څنګه حال دی؟ او په دې کې چې دی ګړزاری هم دی، په دې کې برېښنا هم ده. نو سړی به چې بیا به زه پوه نه شوم دا څنګه. دا باران اصل کې چې د برې نه راورېږي نو دا قرآن کریم دی، وحي د برې نه راځي که نه. نو څنګه چې د باران اوبه صفا دي، نو دغه شان قرآن کریم د هر عیب نه پاک دی، د کمی زیاتي نه پاک دی. بیا په دې کې تیری دي. تیری مطلب په دې کې کفر او شرک باندې رد دی. دا تیری دي. په قرآن کې به کفر او شرک باندې څه دی؟ رد دی. او په دې کې ګړزاری دی په دې باران کې. نو ګړزاری مطلب قرآن کې الله په کفر او شرک باندې سخت سخت عذابونه بیان کړي دي، دا هغه ګړزاری دی. او په دې کې برېښنا ده. نو هغه برېښنا هغه د توحید او د ایمان هغه دلایل دي، رڼا چې پکې کمه ده. نو دوی اوس چې ته روان یې او داسې باران راوورېږي نو ته په غوږونو کې ګوتې ږدي که نه ږدي؟ ولې ږدي په غوږونو کې ګوتې؟ د یېرې د لاسه، ځکه چې تندر دی. داسې نه ده تندر راشي او ما مړ کړي. نو دغه شان حالي د منافقانو کله چې قرآن نازلېږي، کله چې قرآن نازلېږي او دا ګړزایي او دا تیري او دا برېښنایي او پرله پسې دا خبرې را روانې دي، نو دوی په غوږونو کې ګوتې ایښودې دي چې یاره د دې قرآن نه موږ بچ پاتې شو. الله وایي نو د دوی څه خیال دی چې دوی به بچ شي په دې سره؟ والله محیط بالکافرین، او الله راګیرونکی دی کافرانو لره. په دې غوږونو کې د ګوتو ایښودو سره څوک بچ کېدی کولی شي؟ دی به بچ شي؟ نشي بچ کېدی. که په غوږونو کې ډېرې ګوتې کېدي خو ته بچ کېدی؟ الله وایي نشي، ما کافران راګیر کړي دي. یکاد البرق یخطف ابصارهم، نږدې د برېښنا چې وتښتوي نظرونه د دوی. په قرآن کې دا برېښنا ده، ښکاره ښکاره حکمونه او دلایل دي. نو یو مطلب یې دا دی، یو مطلب یې دا دی، بعضو مفسرینو ذکر کړی، وایي نږدې ده چې دوی ایمان راوړي. داسې ښکاره حکمونه دي. یا ده چې نږدې ده چې
د دوی د نظرونه وتښتوي، دوی ړانده پاتې شي. په دې کې داسې رڼاګانې دي كلما اضاء لهم مشوا فيه، هر کله چې رڼا وکړي دغه برېښنا دوی ته نو دوی ځي په هغې کې. واذا اظلم عليهم قاموا، او کله چې تیاره کې په دوی باندې نو ودرېږي. دا د دوی حال دی. کله چې دوی ته دغه برېښنا رڼا جوړه کړي، مطلب اوس دلته رڼا یعنې کله چې دوی ته په اسلام کې څه فایده ښکاره شي، مال غنیمت دی، نورې پیسې دي، میوې دي، چکرې دي، چې کله داسې نعمتونه او پرسکون ماحولي نو دوی پکې رواني. مشو فیه، ګوره فی الله وی رواني په دې رڼا کې، یعنی دوی سره ډېره محدود رڼا وي، د هغې نه اخوا دېخوا کېدی نه شي، ځکه چې اخوا دېخوا د دوی سره نوره رڼا نشته. ګورئ دوی صرف دغه سهولت ته پراته وو، هغه سهولت دپاره دوی روان شوي دي. نو دا ګوره قرآن کې فایدو ته وګوره که نه، دا فیه ټکی الله هسې نه دی ویلی. او چې کله تیاره شي، تیاره شي مطلب کله سخت احکام راشي، امتحانونه راشي، بیا وایي موږ پکې نه یو، موږ دنه لاړو. نو دا سړی چې کله برېښنا راشي د اسمان نو دته لاره ښکاره شي، دی پکې روان شي. کله تیاره شي بیا ودرېږي، ځکه چې ورته نه ښکاري. دا د منافقانو حال دی چې کله په دین کې فایده یې عرضي او ظاهري او دنیوي نو بیا دینداري دله کوي، خو چې کله پکې سخته راشي، قرباني راشي، ځان ستړي کول راشي، بیا دین پرېږدي. دا د دوی حال دی. ولو شاء الله لذهب بسمعهم، او کچری غوښتی الله نو بولی به وی غوږونه د دوی، وابصارهم او سترګې د دوی. ان الله على كل شيء قدير، یقینا الله په هر شیز باندې قدرت واله دی. دا اوس الله دمکي ورکوي دوی له، زجر وی که الله غوښتی یری یې، که الله غوښتی لکه څنګه چې دوی د دې غوږونو نه او د سترګو نه کار نه اخلي د حق دپاره، الله وی د ظاهري غوږونه او سترګې به مې تېبولې وي، یعنې دوی به ما په ظاهره کې هم کاڼه کړی وی او ړانده کړی به مې وي. الله وی دا خو ما کولی شو، خو الله داسې ونه کړه. رب العالمین صبر کوي بنده ته. اوس که الله په دوی باندې دا سزا راوستی وي، دوی بیا خبره په صبر اورېدی، خو رب العالمین بیا هم د دوی غوږونه پرېښودي، د دوی سترګې پرېښودې، یعنې الله په دې قادر و. او دا سزا یې ولې ذکر کړه؟ ځکه چې اصل کې دوی غوږ نه استعمالوي د حق دپاره، سترګې نه استعمالوي د حق دپاره. نو چې نه استعمالوي، الله وایي ما به تې دا ظاهري غوږونه او د دې غوږونو طاقت او د دې سترګو طاقت به مې تیم ختم کړی وي. الله ما داسې هم کولی شو، خو الله داسې ونه کړه. رب العالمین مهربانه باچا دی. مهلت یې ونه بیا هم ورکو چې په دوی باندې دا حجت ښه قایم شي. نو دیزې پورې باز شو د چا؟ د منافقان. د صورت په اوله کې باز د قرآن، باز ته څه وشو؟ د قرآن. قرآن منل او نه منل په دې باب کې خلک څو قسمه دي؟ 3 قسمه: مؤمنان، صفا کافران، منافقان. سبب شروع کوو انشاءالله د 21م آیت نه، او پای کې چې ستاسو ذهن کې شروع کېږي یا ایها الناس، ای خلکو، نو دې روان آیت کې بیا رب العالمین دې ټولو خلکو ته خبره کوي، مؤمنانو ته، کافرانو ته او منافقانو ته. الله رب العزت ته موږ د منافقت نه وساتي، او الله رب العزت ته موږ په دین باندې پوه کړي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.